پکتیا کې د طالبانو پر لیوا د پاکستاني بي پلوټ الوتکې خونړی برید او د طالبانو چپتیا جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د صبح کابل ورځپاڼې ته سرچینې تاییدوي چې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د طالبانو یو سرحدي لیوا د پاکستاني بي پلوټ الوتکو لخوا په نښه شوې ده. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې پاکستاني بي پلوټ الوتکو پرون له غرمې وروسته په ګردیز کې د طالبانو پر سرحدي لیوا بمباري کړې دي. که څه د پیښې لامل او انګیزه لا هم معلومه نه ده، خو ځایي سرچینې وایي چې په پیښه کې د وسایلو څو ډیپوګانې ویجاړې شوي او تر اویا زیات کسان وژل شوي. دا لومړی ځل دی چې پاکستاني پوځ د طالبانو د واکمنۍ له رانسکورېدو وروسته پر یو سرحدي لیوا بمباري کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې کله چې پاکستاني جیټ الوتکو پر خوست بمبارۍ وکړې نو د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب پاکستان ته ګواښ وکړ که بیا پر افغان خاوره برید وکړي غاښ ماتوونکی ځواب به ورکړل شي. په همدې حال کې یو شمېر هیوادوال وایي اوس لپاره امریکا نه غواړي چې ځان مخامخ جګړه کې ښکېل کړي، نو همدې لپاره هر هغه څه چې غواړي پر کرایي پوځیان یې پاکستاني پوځیانو باندې یې ترسره کوي، ځکه په دې کار سره دوه ګټې کوي، یو دا چې خپل دښمنان وژني، بل هم دا چې نوم یې نه بدیږي او پاکستان ته خو طالبان هسې هم څه نشي ویلی. خلک له طالبانو غوښتنه کوي که رښتیا مو ناټو او امریکا ماته کړې ده نو اوس ولې د پاکستان داسې ښکاره تیری او بمبارۍ ته ټیټ سترګې دي او ځواب ورته نشي ورکولی. ځواب خو لا څه چې پیښه لا غندلی هم نشي او نه هم رسنیو ته یې جزئیات ښکاره کوي. درنو کتونکو تاسو په دې اړه څه نظر ورکوئ؟ خپل نظر مو راسره کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.